تقریبا 4 میاشتې پرس ولې دلته زموږ د چمن دا مظلوم ولس ناست دی، هغه که علما کرام دي، که لغړیان دي، که سیاسي مشران دي، که قبایلي مشران دي، که طالبان دي، نو د خپل حق مطالبې د غوښتلو دپاره ناست دي. خو نن د بده مرغې ووایي که د ښه مرغه، خو زه به د بده مرغه چې نن په ټول پاکستان کې الیکشن دی، انتخابات شروع دي، پر هغه سربیره باندې دا مظلوم عوام راوتلی دي، پر دا روډ باندې ناست دی د خپل حق غوښتنې دپاره. خو زه به صرف دومره ووایم، مشران ناست دي، مجلسونه به هغه وکړي چې نن الیکشن دی. دا الیکشن نن اوله ورځ نه ده چې موږ په ښو په بد پوه سوي یو. در ما مشران ناست دي، د هغه په 5 کاله کې الیکشن کېږي په ټول پاکستان کې. نو زه به دا خلکو ته دا وایم، سهار زه د کوره راووتم، مفتي ولو زموږ د کور مخ ته هم یو اسکول دی، پولینګ سټیشن و، چې ما دی ورته وکتل، دا رقم ضعیفه سپین ږیرې را روان کړي وو چې هغه د ولاړو هم نه ولو، په لین کې خلک سهار وختي ورته ولاړو. نو ما ته ډېر افسوس پر دې ودرېدی که چیرې دغه ووټ د الیکشن یو رڼا راولي پر دا سټیج، دا د مشران ناست دي، په دا پنډال کې ناست دي، که چیرې دا یو رڼا راولي یا په دا 80 کاله یو رڼا دا ښار دا وطن له راوستلې ده، نو موږ د دا ښار ناولده خلک یو، که پر سټیج ناست یو که په پرلت کې ناست یو. دا ګرده د دا چمن ولس دی، او د دا چمنه څه په هر 15 کاله کې 2 کسه ځي. هغه د عالم په جامه کې هم وتلی دي، د یو کمپرسته پارټۍ په جامه کې هم وتلی دي، د آزاد په جامه کې هم وتلی دي، خو پر هغه سربیره نن زما ولس په دا تورو خارو کې ناست دي. که چیرې په دا ووټ باندې یا په دا وزارتو باندې رڼا راځي، خو دا ولس ته موږ دا وایو، دا سټیج موږ به ټول وخت ووټونه به استعمال کړو. که چیرې د 80 کاله موږ دا ووټ استعمالوو، نو زما علم په دا وطن کې حفاظت کیږي، نه زما د ملا دا کیږي، نه زما د سیاسي مشر دا کیږي، نه زما د قبایلي مشر دا کیږي، نه زما د ځوان دا کیږي، او نه زما د سپین ږیري دا کیږي. نو لابد ته هم زه په دې پسې یم، زه ووټ کوم. یو وخت یو پر ووټ راځي، بل وخت بل راځي. سهار د محمد صادق صاحب چا پوښتنه وکړه، ډوډۍ ناوله د جواب ورکړي، ول څوک به راشي دا پیدا. ده په جواب کې دا ورته وویله چې دغه د مونیان د اډې سره دا د مونیان د اډې سره دغه تور ګیر چې دی دا سرکاري ځای، ول که دا پولینګ سټیشن هر چا وګاټي، بیا دا ووټ د هغه دی، دا وزارتونه د هغو دي. نو دا و هر چا ته دا معلومه ده چې دلته پر اقتدار څوک راولي څوک راځي. تی اوس وخت د چمن ټول اسکولونه وګورئ، اسکولونه څه رقم دي، ټولې تعلیمي ادارې وګورئ، په هغه کې استادان شته، په هغه کې شاګردان شته که نشته، په هغه سربیره موږ په وټو اخته یو. ټول هسپتالونه د چمن ورسه، ډاکټران کې شته، که د دواو اسباب کې شته. دا اوس مولوي صاحب ترجمه کوه، دا یو مجلس یې وکړي، ول چې موږ په ښو په بد پوه سوي دي، لا چمن له ګیس را روان دی. نه ولکه په ووټ اسلام موږ لیدلی دي، نه مې ولکه ولس وسع لیدلی دي. نو پر هغه سربیره برته موږ لګیا یو، د مشرانو څخه موږ ګیله نه کوو، موږ د دا ولس څه کوو. مشر چې ټوله پوه سي 100 ووټه به لري، او آخر چې حساب وشي په زرو یې وړي، نو خو دا ولس ما او تا ووټ ورکوو. پر هغه سربیره دومره موږ سرناخلاصه یو، لا برته پر پولینګو ولاړ یو، برته ووټونه استعمالوو. که چیرې په دې رڼا راځي، خو دا پرلت به مشرانو کشران موږ ټوله ورسو چې دا ولس فیصله وکړو، هغه خلکو ته به موږ ووټ ورکړو. دی جومات نشته چې دلته موږ نه دی ازمایلی، خو چې ګټه صرف او صرف راوړي، هغه به دا ولس او دا پرلت ګټه راوړي. په آخر کې یوه خبره بله زه دا کوم، د دا سټیج په توسط ډېر په عاجزانه طور زه صلاحیتي کمیټې ته دا وایم
موږ ته یې دا وویله چې د دا لغړیانو ورونو یا په دا خیمو کې چې اوسېږي دا ورځ و شپه چې دلته ناست دي د دې نومان مسجد د پلار نوم د ټلیفون نمبر ولیکي بیا به موږ ته یې ته پرچې درکړو نو 2 هفتې ته تقریبا رسېږي موږ نومان ورکړي دي پر هغه سربیره نن نه سبا نن نه سبا زه والله که د شرمه څه دا پر لک زه راکړلی سم چې راسم دغه ځای څه دا لغړیان راته ولاړ دي در دا ځای دا 8 سکیټور چې وکم لغړیان ولاړ وو ول موږ اسان ولو شان ځناوړو نو زه د الله په خاطر دا مسلحتي کمیټې مشران ته وایم ته یې راته ووایه چې نومان راکړئ د خود به موږ نه یې درولي باید د نن مازدیګره پورې ته زموږ د مجلس سره راوباسئ چې څو نومان موږ درکړي دي موږ خبرېږو پر یو کونج پر بل کونج یې سره ورکوئ چاته 100 پرچې ورکړي چاته 200 ورکړي که چیرې بیا موږ دی قدم واخیستې وروره بیا دې زموږ ته هېڅوک خوا نه بدوي دلته خلک مجبوره ناست دي ورځ و شپه ناست دي 4 میاشتې کېږي د دا ولس د دا غمخوارۍ دپاره دلته ناست دي پر هغه سربیره باندې یوه ورځ نه بله ورځ نه اخر کې زموږ هم دا تمامیږي بیا کار څه وشو وروره بیا هېڅوک دلته نه دی ذمهواره بیا دا مسلحتي کمیټه ذمهواره ده